کله چې دا ټول را جمع شي دلته اوس خبره د دوی په منځ کې ګرمه شو ځکه چې ټول رالو قالت اخراهم وبوي ورستنی ډله ورستنی څوک دي کشران دي نو کشران څوک دي مریدان دي لأولاهم په باره د مخکینۍ کې مخکینۍ مشران پیران ربنا هؤلاء اضلونا اے رب زمنګ دی کسانو گمراه کړیو منګه کشران به د مشران مبارک وي دا موږ چې تاسو چیرې وو که نه چې دا خبره پرېږده زمونږ پلار نیکه او زمونږ پلانی بزرګ او زمونږ ملا او ده دوی ته نشي خلاصولی د الله د عذاب نه د قرآن او د حدیث تابعداري کوه د کم مشر خبره چې د قرآن او حدیث سره برابر و زمونږ په سر سترګو چې خبره یې کمزوري وپرېږدی اوس دلته وګوره دا مشران چې دې کشرانو به وي که دي دا خلک دي اوس دوی جهنم کې وي یا الله وي موږ دوی ګمراه کړي دنیا کې یې منله په دې خو یې نورو له سرونه ماتول که په دنیا کې ورته چا ویلي چې ستا دا مشر په غلطه روان دی نو خو سر یې وله ماتو مړ کوي ها زموږ مشر او نو مشر انسان دی غلط دی په دې مسله کې غلط شوی په دې مسله کې به خطا دی دوی اوس الله ته شکایت وکړو چې یا الله دوی موږ ګمراه کړي ښه نو څه غواړئ فآتهم عذابا ضعفا من النار نو ورکه دوی ته عذاب دو چنده د اور نه د ډېرو غوسې نه وي چې یا الله عذاب وله څه ورکه دو چنده وله ورکه تباه و بربادي ځکه چې دوی دله سمنګ هم تباه شي الله به له ناشنا جواب ورکړي قال وبه وی الله لكل ضعف د هر یو دپاره دو چند عذاب دی ولكن لا تعلمون او مگر نه پوهېږئ تاسو د هر یو دپاره دو چند دی ولې دا کشران داسې د اسمان نه راکوي شوي دي دوی پکې څه غلطي وه د کشرانو پکې غلطي وه که نه وه پکې داسې خو نه دي چې دا بلکل صفا سوتره دي مشرانو ته د عذاب میلاو شي او کشران دي ګرځي کشرانو ته هم غلطي ده الله موږ له عقل نه را کړی را کړی دی که نه غوږ شتي که نشتي شتي سترګه شتي پیغمبر شتي آسماني کتاب شتي علما شتي بیانولو والا نو ته بیا د دې باوجود هم تا ته حق نه دی ښکاره شوی او د مشرانو ړوند تقلید دی کوو نو ته داسې کوم ځای کې بچ کېدو والی بیا نو ځکه الله ورته وایي چې د دوی شکایتونه یوازې مه کوئ دو چند عذاب د مشرانو هم دی او دو چند د کشرانو هم دی الله دې ترې موږ ساتي وقالت اولاهم لأخراهم او به وایي مخکیني خلک وروستنو خلکو ته کله چې دوی دا خبره وکړي الله ته که نه چې الله دوی له عذاب ورکوي دو چند نو دا مشران به یې واوري نو دا مشران به بیا د کشرانو ته ووایي فما كان لكم علينا من فضل بس نشتی تاسو لره په موږ باندې څه غوروالی فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون نو وسکئ عذاب په سبب د هغه عمل چې تاسو به کوو یا په سبب د هغه څه چې تاسو کول دا مشران به ورته ووایي چې تاسو ولې زموږ نه څه غوره چې تاسو ته د عذاب یو چند میلاویږي او موږ ته دې دو چنده میلاویږي قصه زموږ شریکه ده تاسو هم څخه خلک خو نه وئ موږ چې تاسو قرآن په نورو ځایونو کې دا وضاحت شتي یعنې چې موږ تاسو ته دعوت درکو نو تاسو ولې سوچ نه کوو هسې په دغه ځای کې به دا کشران څومره ذلیله شي او څومره ارمان به وکړي د هغه پیغمبرانو د خبرو د علماو د خبرو چې چغې ورته والي چې مه کوئ مه کوئ دا لار ګورئ د مشرانو غلطه ده نن ورته هغه مشرانو په خپله ووایي تاسو ولې سوچ نه کوو سوچ خو هغوی ځان ړوند کون کړی و چې موږ چې صرف د مشرانو په لار لکه موږ پښتنو کې هم شتي وایي موږ به ځي د پلار نیکه په لار ځو بعض دا وایي وریاض بالله موږ ته یې اورېدلي وی که پلار نیکه جهنم ته ځي موږ جهنم ته هم تلو ته تیار نو چې دا مشر بیا دته جهنم کې ووایي
چې اوس قصه په ما سره راته تا ولې دین نه اورېدلی نو بیا به دې څه جواب ورکړي ځکه سوره بقره کې شتي چې دا کشران به دا وی ارمان چې موږ دنیا ته لاړې لو ان لنا کره چې موږ بیا لاړې دنیا ته نو څه کوئ فنتبرأ منهم کما تبرؤوا منا وایي که موږ دنیا ته یو پیر بیا لاړې او د دې مشرانو نه موږ ځان داسې بېزاره کړی لکه څنګه چې دوی زموږ نه ځان دلته بېزاره کړو اوس خو موقع نشته نو سبحان الله قرآن کې د هرې خبرې وضاحت شته خو چې څوک کوشش وکړي په دې باندې پوهېدو هلته زمونږ معاشره کې بعض خلک پیدا شوي دي د عوامو ته وایي تاسو په قرآن نه پوهېږئ دا وایي غټه غوښه ده او د امت مثال د ماشومانانو د ماشوم له چې غټه غوښه ورکوې په خېټه یې درد راځي نه په خېټه درد د امت نه راځي په خېټه درد د دوی راځي ځکه دلته کله ته قرآن او حدیث بیان کړي بیا خو ډېرې خبرې به ته یې زده کړي بیا به ته د چا قیسې ته غوږ کښېږدي فالتو قیسې ته بیا به ته څوک پرېږدي ناروا کار ته بیا به تا باندې څوک ناروا کار وکړي بیا خو به ته وایې نه مولوي صاحب دا خبره کوم ځای کې ده الله خو دا ویلي پیغمبر خو دا ویلي امیر صاحب الله خو دا ویلي الله پیغمبر خو دا نو دا خو کیسه ټوله اړیته خړیته شو نو تا ته ووایي دا ګټه غوښه ده ځان ترې لرې ساته قرآن باندې پوهېده الله وی ولقد یسرنا القرآن للذکر الله وی ما د قرآن د نصیحت لپاره آسان کړی دا زه اوس تاسو ته بیانوم او قسم در کوم په کومه خبره تاسو پوه نه شو پوهېږئ څه مشکلات پکې شته ښه آسان دی خو چې څوک توجه باندې ورته غوږ کېږدي واوري او بیانولو والا کوم کمالي و چې داسې بیانولو والا باندې واوري چې هغه به خپل هم پوه نه وي نو هغه به تا په څه پوه کړي او یا درته د ځان نه تفسیرونه کوي او د ځان نه مسلې درته پکې راوباسي خو بیا به هم ته پوه نه شوې نو هلته چې بیانولو والا درته میلاو شو حق پرست او پوهه و په قرآن باندې او په حدیث باندې او تا توجه ورکړه بیا دې مزید بیا پوه شي ته په خبره باندې نو دې خبرې نه راته بو جوړ کړی بو ولې جوړ کړی چې دې مسلو دا لرې ساته ځکه چې به ډېر حقایق ښکاره کړي ما ته چې یو پیر یو کس ټلیفون کړی او حدیث تپوس یې کوو یو کس سره مې خبرې رالې او ښه د علم دعوه یې کوله نو یې ما ورته حدیث بیان کو چې دې حدیث کې دا دي وی خندل ما ورته چې ولې خاندې وایي چې ته په دې پوهېږې ته دومره یې چې په حدیث پوهېږې نو هغه حدیث اورېدلی دی عالم ورته ترجمه کړې ده هغه به پوه شوی دی کې نور څه دي لکه زه اوس تاسو ته دغه یو حدیث ویم هسې مثال لکه حدیث کې دا راځي چې عائشة رضی الله عنها روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد دا صحیح شو ته په عربۍ به جمله نه پوهېږي زه ترجمه کوم که نه چې چا زموږ په دې دین کې داسې کار راوویستو چې هغې په دین کې څه بنیاد نه و دا کار مردود دی الله یې نه قبلوي پوه شوئ که نه اوس ته دا حدیث چاته بیان کړي هغه وخاندي وایي ته په دې څنګه پوه شوې ته په حدیثو پوهېږې ولیسه دا هر څه زموږ نه لرې کړي دی بعضو خلکو ځکه چې کله دیجې ته رایل شي نو هلته ستا زړه روښانه کېږي ذهن دې کولاویږي ډېرې خبرې به به زده کړې نه نو ما خبره دا کوله چې دا مشران به دې کشرانو ته وایي چې تاسو هم څه داسې نه وایي چې داسې د سړي زامن وایي تاسو هم نه ده منلې وحي کوم سوچ نه دی کړی حق هم نه دی اورېدلی نو بس اوس عذاب څه کوي زموږ او ستاسو یو حال دی نو یو قصه ده